دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډېره دردناکه ده. د سار منزل راغی، اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ، یو غلام و. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ی عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي، د به زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي؟ وی 4 درهمه یا 4 دیناره، خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې؟ هغه ته خپل کار وښوو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده، 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځې کې ستا نه هغه غواړي، ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي، دا خو ډېره نه ده. صرف دا خبره ورته وکړه. خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم، نو زه به معیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده. خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده، لاړ تې. دا مجوسي غلام و، ده په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم. دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله عنه، ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست، خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو، په دواړه طرفه، او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرماو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو. دا انګړ چې دا لور ګرم کړي که نه، نو بیا ولې په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي. نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرماو، د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو. دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي، خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه. خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې. د سهار ټایم و 27 ذی الحجه وه، 28مه ذی الحجه وه، د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ. 28مه ذی الحجه وه. عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو. چې مخکې شو دا مجوسي غلام و، د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر وو. چې عمر رضی الله عنہ په خنجر وو د نیت تړلی و، د مانځه نه غلی را مخکې شو، را شاته شو. بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کړو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه. خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته، او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلې نه راشاته شو، بل صحابي مخې ته کړو مصلې ته خپلې ته. نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والې. صحابه غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر والو، 14 صحابه نورم شهیدان کړو. بل یو هوښیار صحابي و، هغه سره غټ کوټ، هغه پې زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کو، راپاړې پکې کو. خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي، نو صحابو له زر لاسونه ونیول، ځان یې وجې بیا هغه له لاسونه ونیول، ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې. ګرفتار یې کو. تیاره وه سهار ټایم و، شاته صفونه ډېر لرې پورې تللي وو، صحابه دومره پوه نه شو، شاتني صفونه والا پوه نه شو. ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره صرف پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنہ فقیرت که، وروسته د بل صحابي اواز شروع شو. دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو، خو نور پوه نه شو، ځکه صحابه و داسې مانځه ټایم و دومره ورانې هغوی نه جوړو، د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه. دا غلام یې ګرفتار کو، جیل ته یې ورتاو کو. عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته وړو. چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنہ بېهوشي راله، بېهوشه شو. صحابه وله پی ورکړه، په خوله کې چې ورته پی ور واچول، معده یې سوری شوې وه، په خېټه کې بار ته روبیدل، پی بار ته روبیدل. عمر رضی الله تعالی عنہ فروت ته طبیب یې راوسته، ورله ډاکټر یې ورله راوست. د عمر رضی الله تعالی عنہ لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه. چې سترګې وغړېدې که زمونږ په شان سړی ونیو چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه، نه نه دا چغې وړې نه وي. لومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی د مونځ څه وشو، د مانځه څه وشو، زه خو په مانځه ووالم که نه، نو د مانځه څه وشو، مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو. صحابه ورته ویي نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو، سر ته ورسېدو. وی ښه، وی ما له اوبه راوړئ، ما له اوبه راکئ. نو صحابه وله په جام کې اوبه راوړي، کېدای شي تږی یي، ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي. اوبه یې وله راوړي دی به یې څکي. وی نه ماله په کوزه کې اوبه راکئ، ډېرې راکئ. چې په کوزه کې وله اوبه راوړي، عمر رضی الله تعالی عنہ ما پاسه وی زه اودس کومه،
زه اودس کوم زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه ستا اودس پکې دومره تکلیف کوي عمر رضی الله ته وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم ته مې زوی زه دې پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مه ښیه خو راکړئ اوبه زه اودس کولی شم اودس یې وکړو وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی د مونځ اهمیت وپېژنئ ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی د مونځ اهمیت وپېژنئ وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کوم عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی عمر هغه ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کوم عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله هېڅ پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی که تاسو ما له دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو واله نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس رارنه کوم چې زه والی چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وی فیروز غلام والی د مغیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی دا خبره وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسي کو عمر ورته وی څنګه فانسي کوئ زه ژوندی یم زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترې نه اخلئ او که یې مړ شوم نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي خو فلحال خو زه ژوندی یم تاسو دغه څنګه وجنئ الله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرم نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه دا ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې سملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې سملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنه بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګور امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کوي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه
یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کو خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی دړه نه پرې خوشحاله نه خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترې اجازت غواړئ بیا به ترې اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله پې د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سملوه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم وایي بچې چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز که نو ما په ځمکه سملوه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم دا خپل مخ په خاورو کې ریګړه کوم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم زوی په ځمکه سملو عمر رضی خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو علي رضی الله تعالی عنه رالی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس کې زه به جواب ورکوم زه به جواب ورکوم هغه خلیفۃ المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاہ دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به جواب ورکوم عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک عمر و نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم بیا هم جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم کله چې روح ورکو وفات شو صحابو جنازه راواغسته رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار کټ کېښودو عبدالله بن عمر را مخکې شو په ژړا شو وی مور بیبي عایشې زما پلار راغله د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام ته ورته اجازت ورکوي او که نه ورکوي دا د عمر هم وصیت که نه وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی نو عبدالله بن عمر عایشې بیبي ته فرمایي مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې سندم ستاسو ته اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه خپل څادر یې راواغسته د ځان نه یې تاو کړه سیټ ته لاړه وي زما ورته اجازت دی دفن یې کوي زما ورته اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده 1 محرم دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و مونږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله مونږ هم داسې غونته حاکمان راکړه الله مونږ هم مسلمانان یو کمزوري به یو الله مونږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم زما نه به د دې رعایت تپوس کېږي مونږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه